او 36 نمبر گیټ سره دا ولاړ دی یو 36 دې سټ رڼا ده هغه سټ تیاره ده خو صرف ایرپورټ دی او بیرته واپس کې روان کور خواته نږدې و. السلام علیکم भाई 38 منټه او 9 بجې دي رااله مکتبه جریر ته دا مکتبه جریر دی کپل مې کوز کو او ته انتظار کوم هغه لیپټاپ راوړل سیټ کول دا سیټ کوي او زه راوځم نو ته ولاړم په پارکینګ کې دا مکتبه جریر دی دې کې اغسته هم شي او سیټ کول هم شي بګي بیا لکه نو چې واخلې دا تعالی ګارانټي درکې دلته چې واخلې بیا به سیټ کوي دلته چې فرق پکې راشي دا دې سیټ کوي زه که وایم نو دا تقریبا د ټولو نه غټ مکتبه جریر دی برانچ لکه غټ دا دی په نورو کې خو هغه واړی نور مکتبه جریر او دا غټ دی او بای ګرمي ده 41 سانتیګریډ ګرمي ده بای که څوک د پور ډریوري کول غواړي چا سره لایسنس وي رابطه کولی شئ په ډسکرپشن کې نمبر شته او میسج هم کولی شئ بای یوه بجه راخو دومره ټیټه ګرمي ده او روان یو بخالې ته ګرمي ده خو هوا پکې چلیږي چې دا هوا پکې نه چلیږي بیا خیر ډېره زیاته ګرمي خو ښه ده هوا پکې چلیږي بای مازدیګر ټایم دی روان غسته دا سودا ده او بیرته واپس کې روان کور خواته نږدې و نه د ګاړو د راوستو لار ده او پیاده را روان ده پیاده ده معمولي غوټ هم نه وړه کېږي یار بای دوه روډه به پکې کراس کوو دې سایډ ده او هغه سایډ ده او دې سایډ ته دا اشاره ده بای دا پیاده ګرځېدم پکې ښایي ورزش وشي او عمر له کمره کې ناست هم نه کېږي چې کمره کې ناست یا په ګاډي کې ځای راځي پیاده ګرځېده پکې ښایي بای 2 منټه فاصله کې ده نږدې ده مارکیټ دلته د کور ته نه راورسېدم کور دا کور نه د ګاډي لار ده چې یاره لرې چې سړی به ګاډي کې لاړ شي د ګاډي نه پیاده تله ښه دي بای تقریبا 35 منټ او 4 بجې دي سهار ځم ایرپورټ ته د سعودي زوی راځي په هغې پسې ځم بای دا سعودي عرب کار دی سعودي عرب ډیوټي دی ډرایور دا کاري چې کله به وختي کاري کله به ناوختی تقریبا دا دویم چانس دی چې په دې کور کې زه تقریبا دویم چانس دی چې دومره وختي لکه زما کار سټارټ شي نور کار نه وي خو کله ناکله به کې وختي داسې کار راشي چې ایرپورټ شو یا هسپتال شو چې ضروري ټیم کې او نور په التو ګرځي نه دي چې په التو ګرځي چې یاره بې ټیمه د کور نه وځي یا بې ټیمه راځي نو تنګول په دیو کې نشته چې داسې بې ټیمه په ټکسي کې راځي خو تنګی نه ډرایور نه تنګی دیو تاسو لیدای شئ بیخي روډ خالي پروت دی نور ګاډی پکې اثر شته هم نه سهار ټایم دی بای د سهار ټایم کې ماته د کار والا را یاد شي کار له چې څوک ځي تقریبا سهار چې څنګه اذان وکړي لمونځ په مانځه پسې سیده بیا وځي ایسارېږي پکې نه چې ایسار شي تیار ګاډی ورته تیارې خلک تیارې سیده ځي نیغ کار له نو ماته هغه ټایم را یاد شه چې دا خلک چې څنګه کار له ځي وختي کې خیر هغه بیل وخت او دا بیل وخت دی او هغه بیل کار دی او دا بیل کار دی هغې کې به ټوله ورځ وروره لګیا یې بلاک چوت کوو کېده او مثاله جو خلطه دا قصه به کې ډېره زیاته لکه ګران کار دی او په دې کې خو نشته چې کله ناکله صرف تا وختي کار راشي یا ناوخته کار ختم شي خو ډېرې نه په مخه نه وي داسې چې په مخه داسې ستا یو شان کاري نه کله کار به کې او کله نه وي داسې بعضې یو نیمه ورځ راشي چې په هغې کې ډېر زیات کاري او نور باسې ناسې خیر نور ډریوران دي هغو ډیلي کاري ناوخته د شپې د 1 بجه
12 بجې د هغو کار ختمیږي او دا اوس چې کم ټایم دی په دې ټایم باندې پاسي چې په دې ټایم باندې پاسي 12 بجې 1 بجې چې د هغه کار ختم شو خوب د هغه حرام دی دمه پکې نشته چې لکه دمه پکې وکړي او بایي من خو پکې هسې ناست یو کله ناکله کار یو نور به په کمره کې خیر روان یو دا دایرې ده ایرپورټ روډ دی دلته سهار ټایم کې لکه روډ خالی لکه اوس چې دا روډ څنګه خالی دی خو تقریبا د 6 بجو نه بعد بیخي روډ جامي ځکه چې ډیوټۍ له خلک ځي سکولونه سټارټ دي سکولونه له ځي نو بیا ډېر زیات راشي پکې اوس چې څنګه په 110 120 کې روان دي داسې نشي تللی د 6 بجو نه خو پکې نشي تللی 6 بجو کې به تقریبا ته به چېرته 30-40 کې به روان دي دومره سپیډ کې به ځې ډېر زیات راشي 6 بجو نه تقریبا 12 بجو پورې دې کې ښه برابر راشي بهې په دې هفته کې تقریبا زما څلورم پیر دی چې زه ایرپورټ ته لکه روان یم دیو نور څه کار نشته خو ایرپورټ یې ډېر زیات دی چې ایرپورټ ته به یا وړې او یا به د ایرپورټ نه راوړې دا پکې ډېر زیات دی نور کار یې د سره شته نه خو صرف او صرف ایرپورټ دی بهې دیو چې چېرته بهر وځي دوبۍ شو لندن شو ترکیې شو زیات دلته ځي نو لکه وړې راوړې به بیا هم به ایرپورټ ته راوړې او چې بیا راځي نو ایرپورټ نه به بیا وړې هم کور ته دغه پکې زیات کار پکې دغه دی نه د سکول ډیوټي شته ماشومان پکې نشته چې یاره ماشومان سکول ته ویسه یا ډیوټۍ له ویسه نه پکې د ډیوټۍ څوک شته نه پکې ماشومان شته چې سکول ته ویسي او چې کومه په کور کې کاري په کور کې دغه چې یاره مارکیټ ته لاړ شه مارکیټ نه ولا سودا ویسه یا په خپله ځي جو ویسه مارکیټ ته هغه هم کله ناکله په هفته کې یو پیره وځي یا په دویم هفته باندې په داسې وځي په مخه نه وځي چې په مخه مارکیټ ته لاړ شي یا د ماسخوتن یې وځي نه اکثر ټایم سهار ټایم کې وځي سهار ټایم کې لاړ شي بس سودا وکړي یا که دوی په خپله نه ځي جو ما ته ووایي نو زه یې راوړم او داسې زیات ډریوران نور هم پکې شته چې هغو هم کار نه وي زیات پکې داسې دی چې هغو کارونه ډېر زیات وي کم کور کې چې خلک ډېر وي که نه د هغو کار ډېر وي چې کم کور کې خلک نه وي نو د هغو کار نه وي بیا کم وي ایرپورټ به تقریبا 3 منټه فاصله کې دی او ودرېږو ورته دلته په دې پارکینګ کې چې دلته ورته ودرېږو نو چې رینګ وکړي نو بیا ورپسې ځو دا پارکینګ دی بھائی دا کارت به تاله درکړي ټوکن شان دغه شیز کولاو شو ته پارکینګ ته انټر شوي دا د پارکینګ انټرۍ دپاره ده چې پارکینګ ته انټرۍ شي تقریبا 6 غنټې دی کې پرېږدي د 6 غنټو نه هاخوا بیا ستانه پیسې کټ کوي نور هم پکې ډېر ګاډي ولاړ دي شپږ غنټې په دې کې څوک ایسارېږي چې شپږ غنټې پکې ایسارېږي چې ایسار شي پکې تقریبا دغه 15-20 منټ نیمه غنټه پکې ایسار شي وځې به هغه څوک چې دلته ګاډی ودرې او ځي بیا بهر نو هغه بیا لکه ګاډي پکې خو چې یو سړی بهر ځي او ګاډی دلته ودرې خو داسې څوک پکې نه چې ګاډی دلته ودرې او بهر ته ځي نو چې یو سړی ځي نو د کور نه ولي په ټکسي کې نه راځي ګاډی هلته پرېږدي ولې نه خو خیر شپږو غنټو دپاره پرېږدی او د شپږو غنټو نه هاخوا بیا به ستانه پیسې کټ کوي دا ټوکن دی دې سټ رڼا ده او هغه سټه تیاره تیاره ده لیدی شئ وایي دا پارکینګ دی ټول مکمل شړه علاقه ده دې سټ ته ټول لاین چې ناست دی دا ټول ډریوران دي راغلي بس تیار
انتظار کوي دلته. بهي 5:30 بجې شو چې رنګ یې وکړه، اوس پسې ورځم ایرپورټ ته. دلته به اوس د ټوکن ورکوو. اوکې تقریبا 2 منټه 3 منټه فاصله کې د ایرپورټ نږدې ده د دې نه. چې د ایرپورټ په پارکینګ کې ودرېږې هلته ټینشن یې ښکته به کوزېږې، پارکینګ کې به ودرېږې، بېرته به راخېږې، دلته به راسې. د هغې نه ښه دا دی چې دلته ودرېږې، هغه به ارام سه لاړ شې بسې د دې ځای نه. بهي دا داخلي ایرپورټ ته، دا جهازونه پکې ولاړ دي او خارجي مخې ته دی. بهي دا ایرپورټ دی تقریبا 36 نمبر ګیټ سره دا ولاړ دی. رنګ یې وکړه 36 نمبر ګیټ سره ولاړ یم. نو 36 په پیله کې 45 شروع کېږي او داسې پسې روان دی 44 43. دا په دغه باندې لیکل دي پلرو باندې